د حج وروستیو مراسمو ته له افغانستان څخه 10,000 حاجیان د حج فریضې ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي وو چې هر حاجي $3,815 تحویل کړي وو چې ټولیز لګښت یې څه باندې $114 میلیونه اټکل شوی وو. د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج فریضې د وروستیو مراسمو له لګښتونو څه باندې $1.1 میلیون پاتې شوي چې هر حاجي ته به خپلې پیسې بیرته ورکړي. د دغه وزارت د محاسبې له مخې چې د هر حاجي له ټولیز لګښته چې $3,815 او څه باندې $10 پاتې شوي چې پر حاجیانو به یې وویشي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت له دقیق محاسبې وروسته د فی نفر حاجي لپاره $10 او $0.584 پاتې دي چې دا به بیرته ورکولی کیږي. د وزارت چارواکي وایي چې د حج د وروستیو مراسمو حاجیان کولی شي چې هر وخت دغه وزارت اړوندو څانګو ته په مرکز او ولایتونو کې مراجعه وکړي او خپلې پیسې ترلاسه کړي، خو خپل پاسپورټونه او تذکرې به ورسره وي. د پیسو د ورکړې آغاز او شروع به ان شاء الله سر له سبا د چهارشنبې ورځې څخه کیږي. نو مهرباني وکړئ د پاسپورټ او پیژندپاڼې یعنی تذکرې له اصلي او رنګه کاپي سره د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره مربوطه مرجع کومه ده چې په مرکز کې د ارشاد حج او اوقاف وزارت ده او په ولایاتو کې د هر ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست ده. الته د مراجعه وکړي او خپل پیسې د ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د سعودي عربستان له لوري د راتلونکي کال لپاره افغانستان ته بیا هم د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړل شوې، خو دوی هڅه کوي چې دغه سهمیه نوره هم زیاته کړي. د فل حال د پاره د آینده کال سهمیه هم 10,000 ده. امید شته ده چې ان شاء الله تعالی اضافه پکې وشي. کچېرې 15,000 اضافه وشو نو 45,000 به وي، که 10,000 اضافه وشو نو 40,000 به وي. د حج په وروستیو مراسمو کې پر 10,000 افغان حاجیانو چې سعودي عربستان ته د حج د فریضې ادا کولو په موخه تللي وو څه باندې $112 میلیونه او $340 امریکایي لګښت راغلی وو.